فطرت زیاته کړې چې یو شمېر د پاکستان پوځ وسلې او تجهیزات هم د اسلامي امارات ځواکونو لاسته ورغلي دي. نن سهار وختي یو ځل بیا پاکستاني ځواکونو د کندهار سپین بولدک ولسوالۍ کې پر عامه هستوګنیزو کورونو باندې د سپکو او درنو وسلو بریدونه پیل کړل چې له بده مرغه په دې بریدونو کې تر 12 تنو ملکي هیوادوال شهیدان او تر 100 زیات ټپیان شول. وروسته افغان ځواکونه هم ځوابي حملې ته مجبور شول او په نتیجه کې ګڼ شمېر پاکستاني متجاوز نظامیان ووژل شول. پوستې او د هغوی نظامي مرکزونه تصرف شو، وسلې او ټانګونه یې ترلاسه شول. اکثره نظامي تاسیسات هم له منځه وړل شوي دي. په 8 بجو زموږ لخوا جګړه بیرته کنټرول شوې، خو موږ هیوادوالو ته ډاډ ورکوو چې مجاهدین په خورا لوړ مورال د خپلې خاورې، حریم او د خلکو دفاع ته چمتو دي. د پوځي چارو شنونکي بیا وایي چې دا ډول ترنګرتیا د دواړو لورو په ګټه نه ده. در واقع هر که آغازگر این حمله است ملامتش باید قبول کنه ملامتیش و دوباره به این کار دست نزنه، چون که ادامه منازعه بین پاکستان و افغانستان یک عالم مشکلات بر دو طرف پیش میکنه که اگر خدا نخواسته از کنترل خارج شود کاملا به تباهی دو طرف تمام میشه. بنابراین هر دو طرف رهبری هر دو طرف مسئولانه عمل کنند. له بله خوا سلګونو کسانو نن د بغلان ولایت په پلخمري ښار کې د پاکستان د هوایي بریدونو او د افغانستان د هوایي حریم د نقض په اعتراض کې لاریون کړی دی. معترضینو د پاکستان دا کړنې د افغانستان د ملي حاکمیت څرګند نقض وباله او له نړیوالو بنسټونو یې وغوښتل چې د اسلام آباد پر وړاندې روښانه او مسؤل دریځ خپل کړي. د لاریون ګډونوالو ټینګار وکړ چې د افغانستان خلک د سولې غوښتونکي دي، خو د خاورې او خپلواکۍ دفاع خپل ملي مسؤلیت ګڼي.